बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مو شوم ملګرو په نننی کلاس کې مساج د پاره ډېرې مهمه جملې راوړې دي کو چېرته تاسو دا جملې د کول غواړئ نو کلاس تر پایه پورې ګورئ او په چینل باندې نوی یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپل کور ماشومان سره هم شریک کړئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو پهلنۍ جمله موږ سره یو آلسو ټیل الی ته هم دروغ وای خو موږ چېرته یو کس ته وایو چې ته هم مړه دروغ وای نو په انګلیش کې به ورته وایي یو آلسو ټیل الی if you will wait I will finish my job کو ته انتظار کوي نو زه به خپل کار ختم کړم خو موږ چېرته یو کس ته وایي هلکه که ته زما انتظار کوي نو زه به د خپل کار ختم کړم نو په انګلیش کې به ورته وایي if you will wait I will finish my job where did you get it تا ته دا کوم ځای کې میلاو شو خو موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې تا ته دا سیز یا یو بل سیز ورته موږ ښیي چې تا ته دا کوم ځای کې میلاو شو نو په انګلیش کې به ورته وایي where did you get it we may be able to get this secret کیدای شي موږ دا راز معلوم کړو خو موږ چېرته یو کس وایي چې کیدای شي دا راز موږ معلوم کړو یا دا پټه خبره موږ معلومه کړو نو په انګلیش کې به ورته وایي we may be able to get this secret It is only me that saved you دا صرف زه یم چې ته مې بچ کړی خو موږ چېرته یو کس ته وایي چې دا صرف زه یم چې ته ما بچ کړی نو په انګلیش کې به ورته وایي It is only me that saved you I couldn't listen to him ما د هغه خبره وانه اورېده خو موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه ما خو د هغه خبره وانه اورېده نو په انګلیش کې به ورته وایي I couldn't listen to him There is someone out to see you تاسو څوک بهر میلاوېدلو له راغلی دی خو موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه تاسو څوک بهر میلاوېدلو له راغلی نو په انګلیش کې به ورته وایي There is someone out to see you What time is it څه وخت شو خو موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې اوس څه وخت شو نو په انګلیش کې به ورته وایي What time is it Leave that to me دا ما ته پرېږده خو موږ چېرته یو کس ته وایي چې دا سیز ما ته پرېږده یا کس ما ته پرېږده نو په انګلیش کې به ورته وایي Leave that to me What are you made of ته د څه نه جوړې خو موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ته د څه شي نه جوړې نو په انګلیش کې به ورته وایي What are you made of Help me out ما د دې مصیبت نه خلاص کړه خو موږ چېرته یو کس ته وایي چې ما د دې مصیبت نه خلاص کړه نو په انګلیش کې به ورته وایي Help me out What is in your mouth دا منت نه دی دا موت دی خو موږ چېرته یو کس ته وایي چې ستا په خوله کې څه دي نو په انګلیش کې به ورته وایي What is in your mouth I wish he had not died کا چې هغه نه وی مړ خو موږ چېرته یو کس یادو چې کا چې هغه نه وی مړ اوس ژوندی وی نو په انګلیش کې به وایي I wish he had not died Yesterday I came here very late پرون زه دلته ډېر ناوخته راغلم خو موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه پرون چې زه کومه دی دلته ډېر ناوخته راغلم نو په انګلیش کې به ورته وایي Yesterday I came here very late You will make me mad ته به ما لیونی کړې خو موږ چېرته یو کس ته وایي چې ته به ما لیونی کړې نو په انګلیش کې به ورته وایي You will make me mad I woke up late this morning نن سهار زه ناوخته راپاڅېدم خو موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه نن سهار زه ناوخته راپاڅېدم نو په انګلیش کې به ورته وایي I woke up late this morning Take rest here tonight نن شپه دلته آرام وکړه خو موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه مزه نن شپه دلته آرام وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي Take rest here tonight How do I tell you like داسې څنګه ووایم خو موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه زه داسې څنګه ووایم یا دا خبره زه څنګه داسې وکړم نو په انګلیش کې به وایي How do I tell you like Don't boast of your wealth په خپل دولت ویاړ مه کوه خو موږ چېرته یو کس ته وایي چې په خپل دولت باندې ویاړ مه کوه یا غرور مه کوه نو په انګلیش کې به وایي Don't boast of your wealth Get lost at once زر لرې شه خو موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه زر لرې شه دې مخې نه مې نو په انګلیش کې به ورته وایي Get lost at once When do I see you again بیا به کله میلاویږو خو موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه بیا به کله میلاویږو نو په انګلیش کې به ورته وایي When do I see you again I couldn't recall his name ما ته د هغه نوم رایاد نه شو خو موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه ما ته خو د هغه کس نوم رایاد نه شو نو په انګلیش کې به وایي I couldn't recall his name Wait a minute please مهرباني وکړه یو منټ صبر وکړه خو موږ چېرته یو ځای ته روان یو موږ یو کس وایي چې هلکه زمزمه ما ته یو منټ صبر وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي Wait a minute please
I am all right زه ښه یم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه ښه یم یا ټیک ټاک یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am all right. We will all miss you موږ ټول به تا یادو. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه موږ ټول به تا یادو، نو موږ به ورته په انګلیش کې وایي We will all miss you. If you want anything just give me a call که چېرته تا ته د څه ضرورت وي نو ما ته زنګ ووهه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه که تا ته د څه شي ضرورت رالی یا څه ته د ضرورت و نو ما ته زنګ ووهه، نو په انګلیش کې به ورته وایي If you want anything just give me a call. I think I have got a temperature زما په خیال ما ته تبه لګېدلې ده. که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه زما په خیال ما ته خو تبه لګېدلې ده، نو په انګلیش کې به وایي I think I have got a temperature. This color suit you دا رنګ تا سره مناسب دی. که چېرته یو کس کپړې اچولي موږ ورته وایو چې هلکه دا تا چې کوم رنګ کپړې اچولي دا تا سره مناسب دي، یعنې تا سره ټیک لګي، نو په انګلیش کې به ورته وایي This color suit you. The sick man's night is as a mountain د مریض شپه د غره عمره وي. که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه د مریض چې کومه شپه وي، یعنې مریض چې کله بیمار په هغه باندې ټیم نه پاس کېږي، نو د هغه شپه دومره غټ لکه غټ غر، نو په انګلیش کې به وایي The sick man's night is as a mountain. My job was just to tell you زما کار صرف تا ته ویلو. که موږ چېرته یو کس ته څه خبره وایي یا کار ورته وایي چې هلکه دا کار وکړه یا دې کس ما ته ویلو چې داسې وکړه، نو که بیا ورته موږ چېرته وایي چې زما تا ته صرف دا ویلو، نو په انګلیش کې به ورته وایي My job was just to tell you. I had been compelled زه مجبوره وم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه مجبوره وم په دې وخت کې ما ځکه داسې کار وکړ یا داسې مې وکړه، نو په انګلیش کې به وایي I had been compelled. I couldn't recognize you ما ته ونه پیژاندلې. که موږ سره یو کس چېرته میلاو شو موږ ورته وایي چې هلکه ته خو ما ونه پیژاندلې، نو په انګلیش کې به ورته وایي I could not recognize you. When do you wake up ته به کله پاڅېږي. که موږ سره چېرته یو کس ملاس یو موږ ورته وایي چې هلکه پاڅه که نه یا کله به پاڅېږي ته، نو په انګلیش کې به ورته وایي When do you wake up. Please convey my apologize زما له طرفه معافي قبوله کړه. که موږ چېرته یو کس موږ نه خفه شوی او موږ ورته وایي چې زما له طرف نه معافي قبوله کړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Please convey my apologize. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، د خپل کور ماشومان سره هم شریکه کړئ. ملګرو زموږ کلاس پای ته ورسېدو، اوس ماله اجازت راکړئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بله نوې ویډیو کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.